هغې کې به د زړونو د اوړېدو او د سترګو د رډو ختلو وار راشي. هر ساده هر دم په وتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله. ګرانه که کبیره ګناه در څخه نه وي سوي نو د ښه لمانځه په ادا کولو سره به ستا صغیره ګناهونه داسې در وبښل شي لکه له مور نه چې نوی زېږېدلی وي. هر ساده هر دم په وتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. کوم مسلمانان چې کامل اودس وکړي بیا پر لمانځه باندې په داسې توجه سره ودرېږي چې څه ووایي په هغه خبر وي نو د لمانځه څخه په داسې حال کې فارغېږي چې پر ده به هېڅ ګناه نه وي لکه په هغه ورځ چې دی د مور څخه پیدا سو د ګناه څخه پاک و. الله هم په ناسته په ملاسته پتلو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه پر مهال ولید چې د سینې مبارکې څخه یې د ژړا اواز داسې مسلسل راوتلو لکه د ژوندي اواز چې راوځي. هر ساده هر دم په وتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې سړی د لمانځه څخه فارغ شي او د ده لپاره لسمه برخه د ثواب لیکل کیږي دارنګه د بعضو کسانو لپاره نهمه برخه او د بعضو لپاره اتمه او د بعضو لپاره اومه او د بعضو لپاره شپږمه پنځمه څلورمه درېمه او د بعضو لپاره نیمه حصه لیکل کیږي. الله هم په ناسته الله هر ساده هر دم په وتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله. خو کې مسلمانانو ورونو په عام ډول د ټولو عبادتونو او په ځانګړي ډول د لمانځه د فرض کېدو او لازمېدو یو لوی لامل همدا کیدای شي او له همدې کبله لمونځ د اسلام له بنسټیزو او له کلمې نه وروسته تر ټولو اړینه او بنسټیزه ستنه ده. له معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اصل او بنسټ اسلام ده او بنسټیزه ستنه یې لمونځ او بیا څوکه جهاد دی یعنی اسلام په لمانځه ولاړ دی او د اسلام ساتنه په جهاد سره کیږي. هر ساده هر دم په وتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. وای یو لوی صحابي عبدالله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغه او ورته ویلي جاء رجل اعمى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. یا رسول الله داسې څوک نشته چې مال مانځه ته راولي یعنی د مسجد مانځه ته نو که په کور کې د لمونځ کولو اجازه راکړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه خو کله چې نوموړی بیرته ستون شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا راوغوښت او پوښتنه یې ترې نه وکړه چې آیا د لمانځه لپاره اذان اورئ؟ هغه وویل هو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل نو ځواب یې ووایه یعنی لمانځه ته راشه. الله هم په ناسته په ملاسته پتلو وایا وایا الله الله وایا 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 الله الله وایا وایا الله الله. او دا هم له لمانځه نه غافله مسلمان ورور سره څو خبرې. الله هم په ناسته په ملاسته پتلو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. پوښتنه مې وکړه څنګه لمونځ نه کوې؟ ویې ویل مشغول ومه. ومې ویل څه مشغولیت تر لمانځه هم مهم په داسې حال کې چې د قیامت په ورځ به لومړی حساب د لمانځه کیږي. ویې ویل پوهېږې چې د دنیا مشغولیت زیات دی نو څه باید وشي؟
ومې ویل آیا نه پوهېږي چې د اسلام او کفر ترمنځ سرحد لمونځ دی؟ ویې ویل مسلماني یوازې په لمانځه کې نه ده، مهمه دا ده چې د انسان زړه پاک وي. نو زه خو مسلمان ته ضرر نه رسوم، لکه خلکو سره ښه سلوک لرم او د ټولو سره خوش اخلاقي کوم. ومې ویل دغه شیطاني هیله ده چې ځینې مسلمانانو ته د هغه په وسیله فریب ورکوي تر څو د ګناه مرتکب شي چې د دوی په فکر دوی به ښه کار کړی. شیطان ورته دا ښه ښکاره کوي چې یعنې تا ښه کار کړی ده. حال دا چې تر لمانځه نه لویه ګناه شته؟ دا سر عبادت ګوره، دا د شیطان وسوسې دي چې زموږ ناوړه اعمال راته ښه ښکاره کوي، ځکه چې قرآن عظیم شان د شیطان مکارانه اعمالو ته اشاره کړې ده. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ. او هغه وخت یاد کړی چې شیطان د دوی له ګناه ډک کارونه دوی ته ښایسته وښودل. وی ویل ډیر خلک شته چې لمونځ کوي خو بیا هم ګناوې کوي. ومې ویل نو څوک چې لمونځ کوي هغه به نو ګناه نه کوي، معصوم به وي. معصوم خو له ګناه څخه یوازې پیغمبران دي. خو ته لمونځ کوه او وروسته ناوړه اعمال پرېږده او ښه کارونه شروع کړه او پیل کړه. همدغه ته به په ټولنه کې یوه نمونه وي او د ستا ښه اعمال به په ډیرو خلکو ښه تاثیر وغورځوي. وی ویل زه خو کلمه لا اله الا الله وایم او الحمدلله مسلمان ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لا اله الا الله د جنت کلی ده او بل دا چې الله جل وعلا شانه غفور او رحیم ده. ومې ویل دا چې لا اله الا الله د جنت کلی ده هیڅ شک پکې نشته. ولې ته پوهېږې چې علماو په شرح د دې حدیث شریف کې څه ویلي؟ لا اله الا الله د جنت کلی ده، ولې هر کلی دندانې لري چې د هغه په وسیله دروازه خلاصيږي او د جنت د کلی دندانې صالح اعمال دي. او لا اله الا الله پرته له ښه اعمالونو څخه په اسلامي تعلیماتو کې د بې دندانو کلیګانو په شان ده، لکه چې الله جل وعلا شانه په قرآن عظیم شان کې فرمایي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ای پیغمبر هاو کسانو ته چې پر دې قرآن کریم ایمان راوړی او د قرآن له حکمونو سره سم ښه کارونه کوي د داسې جنتونو زیری ورکړل چې تر اونو او ماڼیو لاندې ویالې بهیږي. نو ثابته شوه چې ایمان او نیک عملونه لازم او ملزوم دي. په بل ځای کې لوی خدای جل وعلا شانه فرمایي والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. او هغه کسان چې مؤمنان دي او ښه عملونه یې کړي دي دوی د جنت ملګري دي او دوی به تل په دې جنت کې وي. یو بل ورور چې سخت زحمت کښه و خو لمونځ بالکل نه کولو، ورته ومې ویل وروره ته ولې لمونځ نه کوې؟ راته وویل له وسه مې نه کېږي او که څه هم تر ټولو ماته ګران شی لمونځ دی. ورته ومې ویل وروره آیا ته له دې خبر نه یې چې څوک په لمانځه کې سستي کوي د هغه لپاره سخت وعید ده او دا خو د منافقانو علامې دي، ځکه چې الله جل وعلا شانه د هغو کسانو په اړه چې په لمانځه کې سستي کوي فرمایي المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بشکه منافقان فکر کوي چې دوی الله جل وعلا شانه تیر باس. حال دا چې الله جل وعلا شانه دوی ته د تیر استلو سزا ورکوي او کله چې دوی لمانځه ته راپاڅېږي په سستۍ سره پاڅېږي دوی د خلکو په وړاندې ځان ښودنه کوي او الله نه یادوي خو لږ. بیا مې ورته د لمانځه اهمیت او د لمانځه د پرېښودو سخت عذابونه بیان کړل. د دې نه وروسته هغه کس سخت خفه شو. وروسته یې راته وویل زه هر کال یوازې په روژه کې لمونځ کوم، کله چې روژه ختمه شي زما لمونځ هم ختم شي، خو نن ورځ زه له خپل رب سره او تا سره وعده کوم چې د روژې له پیل څخه وروسته به بیا د مرګ تر وروستۍ ورځې پورې لمونځ نه قضا کوم. همغه و چې وروسته بیا د ټولو څخه مخکې همدا کس لمونځ ته پاڅېدلو.